خدای دې نه کړي او بیا دې نه کړي او بیا دې نه کړي په دې حالت چې تاسو له مرګ راغی د دې سړي چې په مخ ګیره نه وه د دې سړي جامې په سنت نه وي او دې قبر ته لاړ شي مونږ او تاسو نه اوس الله سالي اوس په مردان او پېښور کې زمونږ کار دی او مونږ په ګاډۍ کې کېناستو دا وکړم دا وکړم درست ګاډی ولګېد اکسیډنټ وشو ولکه دا سړی خو پکې سر ما سره میلاو شوی و او ستا کلین شیو کړی وي ګیره کې دې نخرې کړې وي چا پکې دلته پرېښې ده چا پکې داسې پرېښې ده چا پکې داسې نخرې کړې مه کوئ زما وروڼو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک باندې تاسو چاړېږ دی چې کومې د شریعت ګیره نه ده ویلې او ته ورته ګیره وایې نو د دې معنا د پیغمبر وایي صلی الله علیه وسلم دا ګیره نه ده ته ورته دا خو ګیره ده نو خبره د چا منظوره ده د هغه منظوره ده او ته پرې لاړې کفر ته ورسې نو چې ما له خو ګیره خوښه ده ما له خو پټکې خوښ دی ځان له خو هم ګیره خوښه ده نو چې دا خلک په قبر کې الله ته میلو شي او پیغمبر علیه السلام ورته مخامخ ولاړي دا څوک دی زه خو دې نه پېژنم فرشتې ورته وایي د دې سړي په باره کې ته څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به تشریف راوړی او ستا ټول ریکارډ به فرشتو کتلی سکندونو سره زوم کړی به وي چې زه او ته مړه شو هغه ستا میموري کارډ راوالي هغه په خپل موبایل کې کېږي سکندونو کې ستا ټول ریکارډ وګوري جمعات ته څومره تللی خانقاه ته څومره تللی ذکر ته څومره تللی ګناه ته څومره تللی رشوت یې څومره اخیستی دا ټول سکندونو کې وګوري بیا فارمیلټي پوره کولو دپاره قبر ته راشي بیا دې تپوس کوي ما من رب دې څوک دی څوک خوشبخته به وي الله دې مو خوشبخته کړي دی ورته وایي ربي الله زما رب الله دی بیا ورته وایي ما دینک طریقه دې سوا طریقه مونځ ته نه وایي رونو ژوند دې څنګه تیر کړی د پاسېدو نه تر څملاستو پورې څنګه ژوند تیر کړی د بیت الخلا نه بیت الله پورې څنګه ژوند تیر کړی دی ورته وایي دیني الاسلام بیا ورته وایي ما تقول په حق هذا الرجل د دې سړي په باره کې څه وایي نو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک ګیره وي په سر یې پټکې وي او ستا تصویران ورته وښیي چې تا خو په ژوند کې جومات کې ټوپی نه وه په سر کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې بیت الخلا ته به سرتور نه ځي ما ته وایي پټکې به ورته نه وړي خو سرتور به ورته هم نه ځي بازار ته به سرتور نه ځي تا مونځ به سرتورې کوه بړه یو خو دا ملا دومره دنګ نظره دي په بې ټوپۍ مونځ نه کېږي ما خو چې کو کېدو بېشکه به ډېران هم مونځ کېږي کوه کار چاله به یې نقصان ورکړي زه چې د تمام نه کېږي زه د دوه نوټو نږدمه یو پاکستانی زوړ او بل نوی ته دې نوی علي زوړ پرېږدي ولې دا نوټ نه دی ته تې غوره ولې علي غوره کوم شی دی څوک خوشبخته به داسې وي